السلام علیکم. امین بابرک د اکسل دریمې ښوونیزې ویډیو لپاره ستاسو سره یم. په تېره ښوونیزه ویډیو کې مو انوینټري یا ډیټا انټري اړونده ځینې کارونه مو زده کړل. په دغه ویډیو کې ځینې نور چارونه ستاسو سره شریکوم چې په کارولو یې ډیټا انټري مو چټکیږي. په اکسل کې ډیری وخت د دې اړتیا پیدا کیږي چې د ډیټا انټري پر وخت ځینې معلومات له یو فایل یا شیټ څخه بل شیټ یا فایل ته کاپي کړئ. ځکه که چیرې کوم معلومات یا ډیټا زموږ سره موجود وي، نو باید موږ خپل وخت په بیا ځلې د معلوماتو په داخلولو ضایع نه کړو. لکه زما سره دا معلومات په شیټ 2 کې شتون لري او دغې معلوماتو ته زه په لږ شان تغییر سره اړتیا لرم او غواړم همدا معلومات کټ مات یا له لږ څه تغییر سره دغې لومړي شیټ ته داخل یا وردننه کړم. نو دغه ټولو معلوماتو رسولو ته د کیبورډ له لارې اړتیا نشته، بلکې د کلیپبورډ د ګروپ یا کټګورۍ څخه په استفادې سره کولی شئ دا هر څه ترسره کړئ. معلومات په نښه کړئ او د کلیپبورډ کټګورۍ څخه کټ یا کاپي ته ټک ورکړئ. فرق د دوی ترمنځ دا دی چې کټ آیکن په کلیک کولو سره معلومات له سورس یا اصلي ځای څخه پرې یا کټ کیږي، خو د کاپي په کارولو سره کاپي شوي معلومات په خپل ځای هم پاتې کیږي او کلیپبورډ ته هم لیږل کیږي. چې که چیرې تاسو دغه غشی باندې کلیک کړئ چې لانچ آیکن هم ورته وایي، نو د ګروپ نورې آپشنې هم څرګندیږي، لکه څرنګه چې تاسو دلته کټ یا کاپي شوي ډیټا دلته وینئ. دغه غشی چې د هر ګروپ یا کټګورۍ په لاندې برخه کې موقعیت لري، د ګروپ نورو آپشنو د څرګندولو لپاره کارول کیږي. یعنې کومې آپشنې چې د ګروپ په دغه برخه کې نه دي ځای شوي، هغه د دغې غشي په کلیک کولو سره څرګندیږي. اوس موږ خپل کاپي یا کټ شوي ډیټا کوم ځای ته چې وړل غواړو، سیل پاینټر یا کرسر هغې موقعیت ته راولو او پیسټ باندې کلیک کوو، یا لاندې دغې غشي باندې کلیک کوو او بیا ورپسې لومړی آپشن باندې کلیک کوو. تاسو وینئ چې کاپي شوي ډیټا له ټول فارمات سره په ټاکل شوي ځای کې کاپي کیږي. دلته مو ولیدل چې ریکارډونه مو شیټ ته اضافه شول، خو دغه سیریال نمبر د دغو ریکارډونو له پورتني ریکارډونو سره اړخ نه لګوي. نو د دې د سمون لپاره هم باید یو کار وکړو. دلته هم که چیرې موږ هر یو نمبر مانیولي یو ایډیټ کوو، نو ډیر وخت نیسي، خو د اکسل کمانډونو په پلي کولو سره کولی شو په اسانۍ سره یې ترسره کړو. د کوم کالم یا ستون سیریال نمبر چې سمون غواړو، په آخري نمبر باندې سیل پاینټر راولو او د ایډیټینګ ګروپ څخه په دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کړئ او له ځوړنده شوي مینو څخه سیریز باندې کلیک کړئ. په دیالوګ باکس کې د سیریز ان له ګروپ څخه کالم ټاکو او له ټایپ څخه لاینیر چې بای ډیفالت هم ټاکل شوی دی ټاکو او د سټپ په باکس کې یو لیکو چې په دې کار سره موجوده نمبر ته یو اضافه کیږي، ترڅو چې سټاپ والیو چې 55 نمبر دی ورسیږي. یعنې تر 55 پورې ریکارډونو ته سیریال نمبر په خپله ورکول کیږي. بیا یې هم تکراروم، خو دا ځل یې تر 100 پورې. نو سیل پاینټر آخري سل ته راوړو او له ایډیټینګ ګروپ څخه په سرکوزي غشي باندې کلیک کوو او له ځوړنده شوي باکس څخه سیریز باندې کلیک کوو او دلته کالم یا ستون ټاکو او له دې ځای څخه لاین یې ټاکو او سټپ یې هم یو ورکوو او سټاپ والیو یې 100 ورکوو. تاسو ګورئ چې په خپله سیریال نمبر ورکول کیږي او ټایپولو ته یې ضرورت یا اړتیا نه پیدا کیږي. همداشان د همدې سیریال نمبر اضافه کول د ماوس په واسطه هم ترسره کولی شو. هغه داسې چې د سیریال نمبر ستون اخرنی نمبر او یو وړاندې تر هغې په نښه یا سلیکټ کوو او ماوس پاینټر دغې نقطې ته راوړو او د مثبت علامې په اوښتو سره کلیک او تر کومه ځایه چې موږ سیریال نمبر ورکول غواړو ډرګ کوو یې. د ماوس پاینټر په پرېښودو سره په نښه شوي ساحې ته سیریال نمبر ورکول کیږي. د ریکارډونو په زیاتېدو سره تاسو ګورئ چې د کالمونو هیډینګ پورته حرکت کوي،
او موږ نشو کولای چې خپل کالمونه په اسانۍ سره وپیژنو. نو د دغو کالمو عنوانونو د ساکنېدو یا درولو لپاره ماوس پوینټر د هیډینګ په لاندني قطار کې په راوړلو سره ویو ټاب باندې کلیک کړئ ترڅو د ویو ټاب ریبن څرګند شي او له وینډو ګروپ څخه فریز پنغشي باندې کلیک کړئ او ورپسې فریز ټاپ رو ته ټک ورکړئ. په دې کار سره ستاسو هیډینګ یا عنوانونه ساکن کیږي او که چیرې تاسو د سکرول بار په مرسته لاندې راځئ نو عنوانونه مو ساکن پاتې کیږي او حرکت نه کوي. په دې سره د کالمو یا ستونو پیژندل مو اسانه کیږي چې په کالمو کې ډیټا کوم فیلډ یا هیډینګ ته مربوطیږي. خو پام مو وي چې د دې آپشن په انتخابېدو سره باید هیډینګ مو په ټاپ رو یا پاسني قطار کې وي، یعنې د هیډینګ قطار نه وړاندې خالي قطارونه شتون ونه لري او که خالي قطار یا رو شتون لري د دې آپشن په کارولو سره نشئ کولای هیډینګ مو ساکن یا فریز کړئ ځکه هیډینګ مو بیا په ټاپ یعنې پاسني رو کې شتون نه لري چې ساکن شي. نو که د هیډینګ موقعیت مو بل ځای کې وي مثلا 2 یا 3 قطاره لاندې نو بیا کولای شئ چې له فریز پن څخه کار واخلئ. سل پوینټر د هیډینګ لاندې موقعیت ته راولئ او بیا ویو فریز پن او فریز پن ته ټک ورکړئ. په دې سره هیډینګ مو چې هر چیرته وي ساکن کیږي او که له فریز یا ساکن حالت څخه یې باسئ نو ان فریز پن باندې کلیک کړئ. خپل متحرک یا لومړي حالت ته راځي او که د ټاپ رو یا هیډینګ پر ځای لومړی کالم یا ستون فریز کوئ نو فریز فرست کالم ته ټک ورکړئ. د سکرول بار په مرسته که چیرې ښی خواته حرکت ورکوئ نو لومړی کالم مو ساکن یا فریز پاتې کیږي او په ان فریز کولو سره خپل لومړي حالت ته اوړئ. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګلي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.